څنګه د تور افیکټ والا ویډیو ایډیټ کړو. لکه څرنګه چې تاسو ما سره دغه د کرک ویډیو کتلی شئ. دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ویډیو ایډیټ کړو، هغه هم په کپ کټ کې. نو ټوله طریقه درته ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې کوچنۍ غونتې یوه نه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کومرس سکلز کې نوی یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تړلی درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. راځئ په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. راځئ د ویډیو په طرح. د هغې لپاره به اول تاسو راشئ کپ کټ ته. کله چې کپ کټ ته راغلی دلته به راشئ دغه ایډیټ برخه باندې کلیک کوئ، په نیو ویډیو باندې کلیک کوئ. دلته به هغه ویډیو راواخلئ کومه ویډیو چې غواړئ تاسو بلیک کلر ته واړوئ. کله مو چا که ویډیو راواخیسته زه راځم دغه ویډیو راخلم. د دې نه بعد به دلته راشئ لاندې به اډجسټ لیکلی په اډجسټ باندې به ورته کلیک کوئ. چې کله مو په اډجسټ باندې کلیک کړه بیا به دلته راشئ په دلته تاسو دغه لیکلی وي بریفلاینس دغه باندې به کلیک کوئ. دا به دې خواته راولئ وبه یې ګورئ دې خواته به یې راولئ تر 40 یا 20 دغه پورې به یې راولئ. بیا به راشئ دې نه دې خوا چې کوم یې لیکلی دغه شارپین چې کوم لیکلی دا به دې خوا راولئ. بیا به راشئ ایچ اس ال ته. دغلته چې کله راغلی دلته به دغه رنګونه د خپل مطابق هلته پاس ویډیو ته ګورئ ځکه دا مختلف رقم ویډیو ته وي که نه هغه به تاسو دغلته په رنګونو برخه کې خپله دغه رنګونه اخوا دېخوا وکئ نو خپل ډیزاین به برابر کړئ ورته چې په څه رقم کې برابریږي. که مثلا زه دلته ګورئ خپل دغه ویډیو چې کوم دی ګورئ بیکګراونډ شاته تور شو نور واسکټ او هغه رنګ هم د توروالي تیز شو او نور همدارنګه زیات سپینوالی هم پکې پیدا شو په مخ کې. خو دغه به ټول تاسو دغسې منظم تیار کړئ. دلته ګورئ ملګرو زه خپل دغه ویډیو چې کوم دی دا وګورئ دلته تاسو را خپله دې خوا هخوا دغه خطونه کوئ. ځینې کې د مخ رنګ تیزېږي، ځینې کې د بیکګراونډ رنګ تورېږي، ځینې کې یو ښه کېږي، ځینې کې بل ښه کېږي. نو دا به ټول وکئ. چې کله مو ټول وکړل د هغې نه بعد به تاسو راځئ دلته ګورئ دغه ټول به وګورئ په منظم ډول به یې وګورئ. بیا به په ټیک مار علامه کلیک کړئ. بیا به هغې نه دې خواته راشئ. په دغسې کې به د لاندې کونج کې به ګوته دې خوا لاندې خواته راکش کړئ او دا به دغسې لږ توره کړئ لکه څرنګه چې دا کتلی شئ. چې کله مو دا رقم ته کړه اوس به راشئ دلته تاسو بیک به راشئ. دا به دغسې خپل د هغه مطابق ویډیو مطابق هغه کوئ لږ لاندې خواته کش کړئ. بیا به دې خواته راشئ هیګلیټس ته. هیګلیټس ته چې کله راغلی دا به دې خوا کوئ. بیا به د هغې څنګ کې چې کوم اپشن دی هغه به هم دې خوا کوئ او دغه اپشن به هم لږ دې خوا او هخوا سره وخوځوئ. نو دا به ټول په دغه ډول سره منظم تیار کړئ. بیا به هغې نه بعد تاسو راشئ دلته اخر کې به لیکلی ویجنټس په دغه باندې کلیک کړئ. دا به هم لږ دغسې کوئ ملګرو. دا هم چې کله ټول دغسې کړو نو اوس به راشئ پاس په دا یو ایچ ډي به چې کوم لیکلی په دې به کلیک کړئ. دا به دې اخر ته راولئ. دا دویم به هم په خپل حال پرېږدئ او دا به ټول نور په خپل حال پرېږدئ او دا اخري به هم اخر ته راولئ. بیا به راشئ په ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ. نو ستاسو سره به دغه ویډیو چې کومه ده هغه به ثبت شي. ښه ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو دغه ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیک کومرس کې درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. نو په الله سپارم. د خدای په امان.